السلام علیکم. بخیر راغلی ګران دوستانو، یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې پروګرام یوې نوې ویډیو ته. دا چې په تېرو ویډیوګانو کې مو په کین باندې مهمې جملې جوړولې، خو هغه هم مثبتې جملې، یعنې په کین باندې مو مثبتې جملې جوړې کړې وې په تېرو یو څو ویډیوګانو کې. او دا خبره مو هم کړې وه چې انشاءالله له دې وروسته به په یوه موضوع باندې مهمې جملې راوړو. نو په دې ویډیو کې یو ځل بیا په کین باندې منفي جملې راوړو. په دې ویډیو کې مې یو ځل بیا ډېرې مهمې جملې درته راوړې دي په کین باندې، خو منفي جملې دي. نو راځو چې جملې باندې فایل وکړو. خو تاسو ته یوه یادونه کوم ګرانو دوستانو چې که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د یو ټیچر یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ، تر څو هغه نورې ویډیوګانې چې کوم مونږ یوټیوب چینل ته پورته کوو یا اپلوډ کوو هغه هم تاسو ته در رسیږي او تاسو له هغې څخه برخمن کیږئ. نو راځو د ویډیو په لور. لومړی راځو دې خبرې ته چې دغه ټولې جملې چې کومې په دې ویډیو کې ما درته جوړې کړې دي، او یا هغه جملې چې بل ځای تاسو ورسره مخامخ کیږئ، خو په دې شرط چې په کین باندې هغه منفي جملې وي، نو هغه ټولې په دې یوه سټرکچر باندې راڅرخیږي، په دې یوه سټرکچر باندې هغه جوړیږي. او تاسو هم کوشش کوئ چې کومې جملې جوړوئ هغه په دې سټرکچر باندې تاسو جوړه کړئ. subject plus can plus not plus verb 1 plus complement. تاسو به کوشش کوئ چې دغه یو څو شیان سره یو ځای کړئ او په کین باندې منفي جمله جوړه کړئ. نو دغه ده د کین منفي سټرکچر. اوس راځو د جملې په لور او تاسو ورسره ګورئ. دا ټولې جملې چې دلته جوړیږي هغه د پاست سټرکچر سره ګورئ. I cannot run. I cannot run. زه تېښته نشم کولی. I cannot run. زه تېښته نشم کولی. نو که تاسو چېرته سم په غور سره فکر ورته وکړئ، نو دغه جمله چې ده دغه بلکل په بشپړ ډول له پاسنۍ سټرکچر څخه راخیستل شوې ده او په هغې باندې جوړه کړل شوې ده. راځو بلې جملې ته. I cannot swim. I cannot swim. زه لامبو نشم وهلی. I cannot swim. زه لامبو نشم وهلی. I cannot eat. I cannot eat. زه خوراک نشم کولی. I cannot eat. I cannot walk. I cannot walk. زه په پښو نشم تلی. I cannot walk. زه په پښو نشم تلی یا زه قدم نشم وهلی. او یوه یادونه ګران دوستانو چې دغه ځای کې ما تاسو ته د cannot هغه لنګ حالت راوړی دی، کوم چې اوږد حالت دی cannot. تاسو کولی شئ دغه شرط حالت ته هم واړوئ. I can't. I can't. We can't. They can't. په دې طریقې سره خواږو ملګرو کوشش وکړئ چې دغه جملې زده کړئ او هم په دې پاسنۍ سټرکچر باندې نوره جملې جوړه کړئ، تر څو بل وخت کوم ځای کې چې تاسو محاوره کوئ او یا چېرته cannot په اړه خبرې کوئ، نو تاسو وکولی شئ چې هلته ورباندې پوره او په بشپړ ډول جملې جوړې کړئ. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته به درس مفید تمام شوی وي او زه مطمئن یم چې مفید به درته تمام شوی او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. نو ویډیو در سره شیر کړئ د نورو دوستانو سره هم، او هم د یو ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک هم کړئ. بیا چې تاسو حضور ته د یوې نوې او مهمې ویډیو سره حاضرېږم، تر هغې ما ته اجازه راکړئ او الله مو مل شه.